السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به موږ دا زده کوو چې موږ څنګه خپل موبایل صرف 4G انلی LTE سیټینګ ته برابر کړو. ملګرو ټول نه مخکې به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور به اوپن کړئ او د هغې نه وروسته به تاسو په سرچ آیکن کې فورس LTE سرچ کړئ. فورس LTE زموږ سره راواغستو، په دغه موږ کلیک کوو او دغه فورس LTE انلی 4G 5G دغه اپلیکیشن ځان سره انسټالو. د ما سره انسټال نو زه یې اوپن کوم. اوپن کولو نه وروسته به تاسو ته په دې کې داسې درې میتود راشي، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. نو زه لاول کوشش کوم چې اول میتود سره خپل موبایل کنیکټ کړم، د هغې نه وروسته بیا دویم باندې کوشش وکړم. نو ګورو چې په اول سره زمونږ موبایل کنیکټ کیږي او که نه. نو اولنی باندې کلیک کوم. نو دلته مونږ ته وایي چې دا میتود ستا د موبایل سره کمپیټیبل نه دی. نو زه په دویم باندې بیا کنیکټ کوم. نو دویم میتود چې کوم دی هغه زمونږ سره اوپن شو. دلته مونږ ته راواغسته. کله چې داسې انټرفیس راشي د هغې نه وروسته به تاسو ته دغه LTE انلی ښکاري، په دې به تاسو دلته کلیک وکړئ. نو تاسو ته دلته هر قسمه سیګنل به راواخلي چې تاسو صرف LTE انلی LTE یعنی صرف 4G تاسو استعمالول غواړئ او که نه 4G او 3G آټو کنیکټ غواړئ او که دغه شان 4G 3G او 2G ټول کنیکټ غواړئ. نو دغه کې مختلف قسمه سیګنل دي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې زما موبایل صرف 4G کې پاتې شي او 3G ته یا 2G ته وانه وړي، نو د هغې دپاره به تاسو LTE انلی سلیکټ کړئ. کله چې تاسو دا سلیکټ کړئ د هغې نه پس به تاسو ووځئ. نو کله که تاسو گیم کوئ یا نور څه ویډیو ګورئ نو ستاسو موبایل به صرف په 4G کې پاتې کیږي او 3G 2G ته به نه آټو کنیکټ کیږي. نو ملګرو دا نننۍ ویډیو که زمونږ ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ، شیر کړئ او چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.